د مشاعرې په ننني بهیر کې زه اوس راځم قدرمن استاد حکیم الله ساکن ته بلنه ورکوم چې دی مو په خواږه کلام ونازوي. حکیم الله ساکن. بسم الله الرحمن الرحیم. د ګران صدر په اجازه کمال صاحب، سیاد صاحب، شیدا صاحب او شادمن او بل په تالار کې راغون ټولو ملګرو ته هسې به داسې شعر درته وایم چې ګر سره شاعر و څه ته وایي. ارشاد. د شاعر مقصد څه وي؟ بالکل. شاعر څوک دی؟ لا محدوده وسعتونه درکې ښکاري، شاعر زړه یې مشعلونه درکې ښکاري. واه واه ډېر الله. لا محدوده وسعتونه درکې ښکاري، شاعر زړه یې مشعلونه درکې ښکاري. ډېر ښه. هسې نه چې زه له تا څخه غافل یم، هسې نه چې زه له تا څخه غافل یم، هسې نه چې زه له تا څخه غافل یم. زما د زړه ټول ارمانونه درکې ښکاري. بیا وای هسې نه چې زه له تا څخه غافل یم، زما د زړه ټول ارمانونه درکې ښکاري. ډېر ښه. او د خزان د ویر سایې چې پکې نغاړي، د خزان د ویر سایې چې پکې نغاړي، د خزان د ویر سایې چې پکې نغاړي، د سپرلي ښکلي رنګونه درکې ښکاري. او قضاوت د خودبینۍ در باندې نه کړم، قضاوت د خودبینۍ در باندې نه کړم، قضاوت د خودبینۍ در باندې نه کړم. د ګونګي الفت رمزونه درکې ښکاري. ډېر الله ډېر الله. ما شاعر ته د تجدید هنر ښکاره سي، ما شاعر ته د تجدید هنر ښکاره سي، ما شاعر ته د تجدید هنر ښکاره سي. ډېر ښه. خوږ نظر یې شهکارونه درکې ښکاري. ډېر الله. او د غزل په کنایه دې ځکه پوه سوم، د غزل په کنایه دې ځکه پوه سوم، د رباب فکر تارونه درکې ښکاري. ډېر الله. او مختار کوم ارشاد. وای رنځور زړه در پکې وژاړي شاعره، رنځور زړه در پکې وژاړي شاعره، رنځور زړه در پکې وژاړي شاعره. ساکن ګورم ډېر دردونه در مکتب یا وایه مکتب یا وایه. رنځور زړه در پکې وژاړي شاعره، رنځور زړه در پکې وژاړي شاعره. وینم ډېر دردونه درکې ښکاري. وای یو سړی یم له جنته راوتلی، یو سړی یم له جنته راوتلی، یو سړی یم له جنته راوتلی، د خپل ستړي عادته راوتلی. او وای یو سړی یم له جنته راوتلی، د خپل ستړي عادته راوتلی. ډېر ښه. وخت له خپله خوږ ژوره اصله بیل کم، وخت له خپله خوږ ژوره اصله بیل کم. د یو چا له قرابته راوتلی. ډېر ښه. او زه د ژوند او د مرګي د ستړو ستونزو، زه د ژوند او د مرګي د ستړو ستونزو، زه د ژوند او د مرګي د ستړو ستونزو او بې پروا بې شکایته راوتلی. ډېر الله ډېر الله. او دا شعر بیا ووایه. مننه. وای زه د ژوند او د مرګي د ستړو ستونزو، زه د ژوند او د مرګي له ستړو بې پروا بې شکایته راوتلی. او ډېر له درد او له نفرته نااشنا، ډېر له درد له نفرته نااشنا، ډېر له درد او نفرته نااشنا وم، له الفت او محبته راوتلی. اوف په مینه مې د خوف عنصر شامل سو، اوف په مینه مو د خوف عنصر شامل سو، اوف په مینه مې د خوف عنصر شامل سو. لکه اوس یم له فطرته راوتلی. ډېر الله ډېر الله. بې سببه الزام یو پر بله وایو، ډېر ښه. بې سببه الزام یو پر بله وایو، له کنعانه بې قیمته راوتلی. ډېر الله. بیا ووایه بیا ووایه. ډېر ښه. وای بې سببه الزام یو پر بله وایو، له کنعانه بې قیمته راوتلی. ډېر الله. سرګردان پر غرو رغو ګرځم ساکنه، سرګردان پر غرو رغو ګرځم ساکنه، سرګردان پر غرو رغو ګرځم ساکنه. د بدخوا اشنا لنیته راوتلی. ډېر ښه. ډېر الله ډېر الله. مننه. وای سرګردان پر غرو رغو ګرځم ساکنه، د بدخوا اشنا لنیته راوتلی. ډېر ښه. مننه. ستاسو یو نړۍ مننه. قدرمنو لیدونکو
د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ. زموږ په نننۍ مشاعره کې حکیم الله ساکن صاحب چې خوندور کلام یې تاسو ته واوراوئ. ستاسو یو جهان مننه. ویډیو مخ ته شیروئ ملګرو او ستړی پښتون یاد لرئ.